تصوف او طریقت د ډېرو سترو اشخاصو څخه راپاته لار ده او یو ډېره مزینه او سینګار لار ده چې خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت باندې شایسته او نوراني مسیر دی او زما استاد تګلاره هم دغه ده او زما استاد مشایخ هم دې لارې ته تعقیبوي چې په کوم شي کې ته اخته یې چې ستا د خپل پیر سره تعلق دی ستا د خپل پیر سره ناسته ولاړه ده دې ته ویل کېږي تصوف دا تصوف دا د ډېرو لوړو علماو او اولیاو محدثینو مفسرینو څخه راپاته لار ده او یو ډېر غور او سوچ کول ورته پکار دی چې د ډېرو غټو اشخاصو څخه راپاته ده او نوراني او مبینه لار ده او علماو مشایخ هم دې خواته ترغیب ورکوي خو نو یو څه بیا سخته هم ده ځکه مشایخ اولیاء او علما چې پر دې لاره باندې تللي دي هغه یو منهج لري هغه یو طریقه لري یعنی مقصد مې دا دی چې طریقت او تصوف دا پر هغه لاره باندې کول چې مشایخو څخه یې کومه لاره راپاته وي پر هغه لاره باندې تګلاره کول چې ستا د اولیاو او ستا د پیرانو او د هغوی د مشایخو او د هغوی د استادانو څخه کوم مسیر پاته سوی او ته پر هغه لار باندې روان یې دې ته هم تصوف وایي نو په دې اساس باندې به د امام شعراني رحمه الله یو دوی خبرې درته ذکر کړم امام شعراني رحمه الله تقریبا په تصوف او په تزکیه کې د خپل عصر موافق دکتورا لري هغه امام دی چې تقریبا فیلسوف بلل کېږي د خپل په د په زمانه کې بل داسې د تصوف لوړ شخصیت نه دی تېر سوی هم یې په علم ظاهر کې په شرعي علومو کې بحر تېر سوی دی او په تصوف او تزکیه کې بحر تېر سوی دی داسې کتابونه لري چې مارنګه ملایان یې مطالعه نشي کولی او ورباندې فیږي نه دا څه وایي امام شعراني صاحب دومره لوړ شخصیت او دومره لوړ امام د تصوف او د تزکیه په باب تېر سوی دی یو کتاب یې جوړ کړی دی تنبیه المغترین دې نامه باندې کتاب جوړ کړی دی بیا د تصوف پر اخلاقو راغږېدلی دي دا یې ویلي دي چې یو سړی ملک سو صوفي سو ذاکر سو دا باید څنګه اخلاق ولري دا باید څنګه ګزاره د کلي سره ولري تقریبا تر شپږ شپېته پورې یا تر اووه شپېته پورې اخلاق د ملنګیانو ذکر کړي دي تصوف د خلکو چې تصوف باید داسې اخلاق ولري داسې تګلاره ولري او دی په هر شي کې امام شعراني رحمه الله د تصوف اصطلاح جلا کوي دا چې خلکو نن د طریقت څخه یو ماسې شی جوړ کړی دی دا چې خلکو نن په طریقت کې بدعات پیدا کړي دي وجه دا ده چې خلک د علم څخه لرې سوي دي طریقت لکه څرنګه چې د علم حال شی دی په قال نه ویل کېږي د طریقت عمومي اصطلاح داسې د عاجزانو طریقت په خوله نه بیانېږي چې هر څومره دلته پر دې منبر باندې خبرې وکړي اما چې په زړه کې صفایي نه وي طریقت نه بیانېږي خو چې کله زړه صفا سو بیا به په خوله خبره هم نه وي خو په زړه کې به نورانیت راځي په زړه کې به محبت راځي خو د دې سره سره امام شعراني رحمه الله موږ ته داسې یو شی په لاس راکړی دی چې که ته په علم حال باندې نه پوهېدلې بیا راولاړ سه علم قال ته ودرېږه او د علم قال په رڼا کې بیا علم حال معلوم کړه علم قال د ګروپ په څېر راواخه او بیا علم حال ور معلوم کړه دا د ټولو اولیاو سلسله دا ده نو امام شعراني رحمه الله د تصوف والا اخلاق ذکر کوي یو په اخلاقو کې دا ذکر کوي چې یو څوک ځان ته ذاکر وایي ملنګ وایي او مخلص وایي زاهد وایي عابد وایي هغه به د رب العالمین د وهم اشاره کوي دا صفت د مورد دی او دا هغه صفت دی چې ډېر مهم صفت دی او ډېر علما او مشایخو یې
دې ژړا پر مناقبو باندې کتابونه جوړ کړي دي. ته که غواړې چې د الله د عبادت په خوند پوه سې، ته که غواړې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقو په محبت پوه سې، یپله د الله په محبت کې ژاړه، یو واره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې ژاړه. ژړا هغه څړک دی چې تا ورسوي د الله محبت ته، او ژړا هغه مسیر دی چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ته رسوي. دې وجې څخه امام غزالي رحمه الله احیاء علومالدین دا د یو کتاب دی د تزکیه په باب باندې مهم کتاب دی. دې یو ځای لیکلي دي د جذب حالات ذکر کوي. یو قسم جذب دا دی چې د انسان څخه خپل حالات ته کنټرول ووځي، یا وشوري یا بېسده سي، یا داسې. یو قسم جذب دا دی چې پر سړي باندې د سرور او د خوشحالۍ حالت راسي. خو یو قسم جذب دا دی چې د رب العالمین د وهمه څخه ستا وشکې بهیږي، او یا دې د رب العالمین په محبت کې وشکې بهیږي، او یا دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې وشکې بهیږي، او یا دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو د درود شریف ویلو په وخت کې ستا د سترګو څخه وشکې بهیږي. دا هم د جذب حالات دی، خو تر دې ټولو افضله دی. که یو څوک جذب شي د بېسده سي، یو څوک جذب شي پورته پورته وغورځي، یو څوک جذب شي ورباندې د خوشحالۍ او د سکر او د سهو حالت راسي، تر دې ټولو جذبو بهتر جذب دا دی چې دا مغزی کې کوش نیولی او دا مړې مړې اوښکې د رب العالمین د وهم رابهیږي.